د بډګرام خلکو زه په دې رومای روډ باندې روان یم او د رومای روډ نن نه یو څو میاشتې مخکې دا روډ جوړ شوی دی او د دې روډ لاګت په کروڑاو کې دا د کروڑاو روپو روډ دی دې باندې چې کم کار شوی دی په کم کوالټي باندې شوی دی زه تاسو ته ښیم چې د بډګرام د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه د بډګرام کرپشن دی په بډګرام کې بېتحاشه کرپشن روان دی او یو څو ماخورم ټیکهداران چې هغه مسلسل د بډګرام ارباو روپۍ د هغې کرپشن کوي دا ادارې چې کم د کرپشن د نیوو دپاره دي هغوی څه کار نه کوي هغه ادارې چې کم په ترو باندې دا فنډ راځي CNW لوکل ګورنمنټ TMA پبلک هیلث پاک PWD دا چې کوم روډ جوړ شوی دی دا CNW جوړ کړی دی او د دې دا حال دی چې دا یو څو میاشتې مخکې دا روډ جوړ شوی دی پوزیشن یې دا دی چې دا کرش په دې کې دا پوزیشن دی د دې دا ښکاري دې کې د دې کوالټي دا روډ په خپله حال وایي چې دا په کوم کوالټي کې جوړ شوی دی دا روډ لږ فوکس کوي نو زیاته بخي دا پوزیشن دی د دې روډ بیا دلته دا یو ډبه جوړه شوې ده دا پولګی ده کلوټ دی د کلوټ پوزیشن دا دی چې د دې دا معیار دی او دا پاس شوی دی دې باندې زه چونکې ټیکنیکل نیم زه په انجینیرینګ پوینټ آف ویو سره نه پوهېږم خو زما سترګې دا دې باندې پوهېږي چې دا وټه دا سیني دیوال دا سیني لکه څنګه چې دې ماما خرم صاحب جوړ کړی دی دې ماما خرم چې کم کوالټي باندې دا روډ جوړ کړی دی په دې کوالټي باندې دا روډ دا سیني زه د بډګرام خلکو تاسو ته دا بار دا شیزونه ځکه ښیم چې دا زموږ د ټکس پیسې دي زموږ د ټکس پیسو نه په دې انداز باندې موږ نه دا خوړلی کېږي او په بېتحاشه کرپشن روان دی په بډګرام کې ادارې بالکل خاموشه دي کمې ادارو چې دا کار دی کرپشن نیول هغه هم خاموشه دي او دا ټیکهداران او دا محکمه دا مل ملاب سره دا کرپشن کوي دا روډ نوی تازه روډ جوړ شوی دی دا د کروڑاو روپو روډ دی او دا په دې انداز باندې په دې کوالټي باندې جوړ شوی دی دا سیمټ اچول دي دا ماما خرم صاحب اچول دي نو دې د CNW ډپارټمنټ د دې تپوس نه کوي پکار خدا وا چې دلته انجینیر راتلی پکار خدا وا چې SDO وزټ کولی پکار خدا وا چې اکسین وزټ کولی او د دې کار کوالټي چې کولی او د کوالټي نه وروستو د معیار مطابق کار وی نو دا یې منظورولی خو چونکې د بډګرام زموږ ادارې ټولې مفلوجه دي او په دې کرپشن کې ککړې دي نو تاسو او زه که ډېر شروع کړو اثر په دو باندې ځکه نه کېږي چې دا ډېر ډیټ شوي دي اکسین صاحب د اپروول جدا کمیشن علی بیا په کم فنډ کم چیک چې ورکوي کم بل راځي په بل کې هغه جدا کمیشن علی 3% کمیشن هغه په هر بل کې علی 3% SDO کمیشن علی 3% سب انجینیر کمیشن علی 3% د دو فاینانس ډپارټمنټ کمیشن خوري 1% دو ډوډو خرچول تماشوله جمع کوي 13% خو دو دا کرپشن منګ نه په هر کال کې په هر فنډ کې په هر بل کې دو د ټیکهدار نه ډالي نوې کار دا دی نوې کمیشن دا شروع کړی دی چې اکسین صاحب د اپروول هم اوس پیسې اخلي د کار د ټینډر د اپروول هم پیسې اخلي په دې کې د زموږ نمایندو هم ککړ دی هغه هم چې کله خپل DP او ادارې ته ورکوي هغه هم په دې کې کمیشن اخلي نو لہذا د رهبر هم غل اداره هم غله اکسین هم غل SDO هم غل انجینیر هم غل د هغې فاینانس ډپارټمنټ هم غل دا ټول غله چې رایوځای شي نو دوی بیا زموږ بډګرام په دواړه لاسه باندې خوري زه د بډګرام خلکو تاسو ته وایم لږ مخکې تاسو ته زه دا روډ لږ نور هم ښیم چې تاسو دا روډ څنګه چې دا روډ په دې پوزیشن باندې دا کوالټي تاسو ته په خپله ښکاري په دې روډ باندې چې دا کم کوالټي باندې کار شوی دی نو دا چې کله رهبر هم غلي اکسین هم غلي SDO هم غلي انجینیر هم غلي نو هغه به بیا د ټیکهدار نه څه تپوس وکړي چې د غلا مه کوه چې کله د ادارې مشر غلي کله چې د ادارې انجینیر غلي SDO یې غلي نو هغه به بیا ټیکهدار باندې د کوالټي د انشورنس څنګه کوي
اب څنګه انشور کوي چې دا کوالټي دی کوالټي سره د کار وشي نو دغه وجه ده چې دا روډ یو څو میاشتې مخکې جوړ شوی دی او دا روډ د دې پوزیشن دا دی چې دا خپله په خپله چغه وباسي دا روډ د کوالټي په خپله ځان ښیي چې ما سره کم کار شوی دی زه په کم کوالټي کې جوړ شوی یم نو دا د بډګرام د رومۍ روډ دی او په دا د کروڑا روپو لاګت روډو دې کې دا د کرپشن نظر شو دا د غلا غلطي نظر شو همدغه شانتې د بډګرام ټول روډونو کې غلا کېږي نو د بډګرام خلکو تاسو ته وایم چې ستاسو د ټکس پیسې دا هغه پیسې دي دا د چا د کور نه نه دي راغلي دا هم هغه پیسې دي چې کوم موږ سهار باندې پاسو موږ خوله کې ټوټ پیسټ وو موږ سرکار ته ټکس ورکوو موږ چای چینی دکان نه راړو موږ سرکار ته ټکس ورکوو موږ ژوند کې څه خریدو فروخت چې کوو موږ ګاډې الو موږ تیل الو موږ کپړه الو موږ میډیسن الو موږ پی الو موږ ماشوم دپاره پیمپر الو موږ چې څوم خریدو فروخت کوو موږ سرکار ته ټکس ورکوو همدا د سرکار هغه پیسې چې د سرکار خزانې ته ځي واپس مختلف ډپارټمنټ باندې واپس راځي او بیا په داسې انداز باندې د هغې کرپشن کېږي نو زه تاسو ته وایم د بډګرام خلکو دا رهبر به بدلول غواړي ویښېدل به غواړي چې موږ پاسو خپل دا زموږ روپۍ دي دا د چا روپۍ نه دي دا زموږ روپۍ دي دا زموږ د ټکس پیسې دي چې خزانې ته تللي دي واپس راځي او بې دردۍ سره دا د دې کرپشن کېږي نو زه تاسو ته وایم چې رهبر هم بدلول غواړي دې کارونو باندې نظر اچول غواړي چې موږ پاسو خپل په ګاونډ کې په خپل په ایریا کې خپل کلو کې که هغه وړوکی کار دی که غټ کار دی هغه کوی دی هغه نالی ده هغه چنه ده کوڅه ده هغه غټ روډ دی سکول بلډینګ دی هسپتال که هر څه چې دی د دې دپاره به موږ په خپله ځان ویښو خپل کارونو ته به ودرېږو کوم ځای کې چې غلا غلطي کېږي هغې باندې به اواز پورته کوو اواز به میډیا ته هم بوځو چې کوم ځای کې زموږ وس رسي په سوشل میډیا باندې هغه اداري د کرپشن هغې ته وینا کول غواړي په عوام کې آګاهي شعور دپاره خبره کول غواړي نو دا ټول زموږ ذمهواري ده امید لرم چې تاسو به هم په دې کې برخه اخلئ چې کوم میشن کمپین موږ شروع کړی دی په دې کې به هم تاسو حصه اخلئ چې د بډګرام د کرپشن نه پاک شي ډېره مهرباني